short answers وړه وړه جوابونه short answers وړه وړه جوابونه If you father young or old آیا ستاسو پلار ځوان دی او که زوړ If your father young or old He is young هغه ځوان دی He is young هغه ځوان دی young ویل کېږي ځوان ته old ویل کېږي زوړ ته Is صادق tall or short آیا صادق اوږد دی او که لنډی Is صادق tall or short آیا صادق اوږد دی او که لنډی دا ټول ویل کېږي اوږده ته د شورټ ویل کېږي لنډي ته چې کدي لنډه وي کدي چې دا هغه کم اندازې سري He is short هغه لنډی دی He is short Is your new house big or small آیا ستاسو نوی کور غټ دی که ورکوټی big ویل کېږي غټ ته small ویل کېږي کوچني ته یا ورکوټي ته Is your new house big or small It is small ورکوټی دی It is small یعنی زموږ نوی کور چې د هغه وړوکی دی ورکوټی دی Was your paper easy or difficult آیا ستاسو پرچه سخته وه که اسانه Was your paper easy or difficult It was very difficult یاره ډیره مشکله یا ډیره سخته وه It was very difficult یاره ډیره مشکله وه ډیره سخته وه Is Nasir married or not Is Nasir married or not آیا ناصر وده کړی او که نه No he is not نه هغه وده نه دی کړی No he is not نه هغه وده نه دی کړی ټلیفون کال کله چې تاسو په موبایل باندې یو چا سره خبرې کوئ Hello یاسر This is نومان سلام یاسره نومان یمه کله چې یو چا ته وایم چې زه مثال پلنکی یمه نو تاسو به ورته وایئ چې This is خپل نوم به پکې وایئ د دې مثال دا شو چې زه هغه یمه لکه مثلا Hello یاسر سلام یاسره This is نومان یمه I have a piece of urgent work with you زما تا سره داسې لږ ضروري کار دی I have a piece of urgent work with you د دې مطلب دا شو د سنټینس چې زما تا سره داسې لږ غونتې ضروري کار دی Will you be at home at about 6 o'clock آیا ته به شپږ بجې په کور یې Will you be at home at about 6 o'clock? Oh, sorry. بخښنه غواړم. I will be in cricket ground at 6 o'clock. زه به په شپږ بجې د کرکټ په ګراوند کې یم. بس ګرانو محترمو د نن ورځې لپاره همدومره درس کافي ده د نورو درسونو دپاره همدغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ په خوا کې د غنټۍ نښان او بیا په ال باندې کلیک کړئ تر څو چې زموږ نوي درسونه در تاسو پورې در ورسیږي د هغه ټولو څخه ډیره مننه چې زموږ درسي سر تر پایه راسره ولي